معزز کتونکو السلام علیکم. تاسو ګورئ لګیا یې زما یوټیوب چینل او فیسبوک پیج. شاتنۍ ویډیو کې اسپیکټ نمبر 2 د پارټس آف سپیچ پارټ نمبر 2 زده کړي دي او نن اسپیکټ نمبر 2 د پارټس آف سپیچ پارټ نمبر 3 preposition به سٹارټ کوو. معزز کتونکو دا ویډیو د هر کلاس طالب علم که ریګولر وي یا پرایویټ په اسانۍ سره انګلیش یا انګلیش ګرامر زده کولی شي. راځئ چې شروع یې کړو. د پارټس آف سپیچ پارټ نمبر 3 preposition. preposition د پښتو ژبه کې حرف جار هم ورته وایي، حرف ربط هم ورته وایي. د preposition څه مطلب د پښتو ژبه کې؟ preposition پښتو ژبه کې مطلب ده لکه تا، لکه پا، لکه دا. نو دا preposition دی، یعنی کې دوه سنټنس یا دوه جملې دا سره ملاوي، یا ناون یا پروناون او نور چې کوم په جمله کې ټکي وي دا سره ګډوي، د دو تعلق سره پیدا کوي. دا د انګلیش ژبې هغه الفاظ دي چې د ناون یا د پروناون په جمله کې د ټکو سره تعلق پیدا کوي یا تعلق جوړوي. Preposition is a word used to link noun or pronoun with other words in the sentence. Preposition چې دا د noun یا د pronoun سره په sentence یا په جمله کې د نور words یا ټکو سره تعلق پیدا کوي یا تعلق جوړوي. دا preposition دی لکه to، لکه in، لکه at، لکه off، لکه on، لکه from. د preposition درې قسمه دي. د preposition درې قسمونه دي. نمبر 1 location. نو location کې راځي in، on، at، inside. دوم قسم یې دا direction یا movement. په دې کې on to راځي یا to راځي، toward، into. قسم نمبر 3 time. نو په time کې preposition راځي in، on، at، within، since، during، by، far، from. معزز کتونکو دا دوره ضروري نه دي چې دا قسمونه خامخا تاسو یاد کوئ. دا د ګرامر یو د رولز په مطابق یا د سټوډنټ دپاره د اسانتوب دپاره د نو دا ځان له پرې کړي دي، جلا کړي دي. حالانکه دا د غونډ preposition دی چې دا د سټوډنټ دپاره لږ سهولت یا اسانتوب وي. نو دا ما سنټنس یا جملې جوړې کړې دي ستاسو د سهولت یا د اسانتوب دپاره. نو د لیپټاپ از آن د ټیبل. نو لیپټاپ چې دا په میز باندې ده یا په ټیبل باندې ده. نو دا د لوکیشن سنټنس یا جمله د لوکیشن هم ورته وایي او پوینټ هم ورته وایي. He is at the library. هغه په لایبرری کې ده. نو دا preposition دا on preposition ده. نو دا هم د لوکیشن یا د پوینټ سنټنس یا جمله ده. He goes into the office. هغه دفتر یا افیس ته دننه ځي. نو دا سنټنس یا جمله چې ده دا د ډایرکشن یا د مومنت سنټنس یا جمله ده. نو دلته preposition ده into. نو دا ډایرکشن یا مومنت سنټنس یا جمله ده. The boy jumped onto sofa. هلک جمپ ووهلو په صوفه کې. نو دلته هم onto چې دا preposition ده. نو دا سنټنس یا جمله هم डी مطلب د ډایرکشن، د ام مطلب د موومنٹ. نو دا سنټنس یا جمله هم د ډایرکشن یا د موومنٹ ده. He is going since 7 days. هغه د 7 ورځو څخه زی لګیا ده یا هغه د 7 ورځو څخه روان ده. You will do this work during 5 days. ته به دغه کار په 15 ورځې کې کوي. نو دلته چې دا during دا preposition ده او دا د ټایم د وخت سنټنس یا جمله ده. او کوم چې په دې سنټنس یا په جمله کې چې دا since ده دا هم preposition ده.
نو دغه هم د ټایم د وخت والا سنټنس یا جمله ده. دا د ویډیو پای معزز کتونکو زما یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او فعال باندې ضرور کلیک وکړئ او ورسره لایک یې هم کړئ. انشاءالله مخکنی ویډیو کې به اسپیکټ نمبر 2 د پارټس او سپیچ پارټ نمبر 4 ور به زده کوو. تر هغه پورې د الله په امان.